لوړو زده کړو وزارت تېره اونۍ شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د هیواد جنوب لویدیځ زون د اماراتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو له مشرتابه او استادانو سره ناسته وکړه. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کندهار پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه د 1500 محصلینو په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر کندهار ولایت ته د خپل رسمي سفر په بهیر کې د جنوب لویدیځ زون ولایتونو له علما کرامو سره مشورتي ناسته وکړه. سه شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي کندهار ولایت ته د خپل کاري سفر په بهیر کې د کندهار پوهنتون د مختلفو پوهنځیو څخه لیدنه او څارنه وکړه. د کابل طبي علوم پوهنتون د علي آباد په تدریسي روغتون کې د فیزیوتراپۍ څانګه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانستله. د دینی جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست او د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ جامعي کارکونکو ته د مایکروسافت اکسل 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. چهارشنبه د لغمان پوهنتون د زراعت پوهنځي د 15 څانګو یعنی کرنیز اقتصاد او توسعه، هارټیکلچر، ځنګلات او چاپیریال ساتنې، اګرانومي او حفاظي نباتاتو څخه 140 تنه او همدارنګه د یاد پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د 4 څانګو کیمیا، بیولوژي، ریاضي او فزیک څخه 149 تنه محصلین ټولنې ته د خدمت په موخه فارغ شول. او پنځشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د کابل مرکزی جهادي مدرسې فارغانو د دستار فضیلت پروګرام کې ګډون او وینا وکړه.